د اسلام په مبارک دین کې د خپل کور د نظام د ساتلو ډیر تاکید راغلی. اسلام ځای په ځای موږ ته دا خبره کوي د کور نظام مو درست کوي، په کور کې ښایسته ژوند تیر کوي، د خپل کور والا رازونه چا سره مه شریکوئ، د خپل کور والاو بی عزتی مکوئ، د خپل کور نمائندگی بل چاته مو ورکوه، د خپل اولادونو تربیت په صحیح توګه باندې وکړه. دا موږ ته هر ځای کې قرآن فرمایي او په دې تاکید کې او په احادیثو د رسول الله مبارک کې د دې بیان راځي. الله دې موږ تاسو په عاملین وګرځي. عزتمندو، انسان په دوه قسمه ځایونو کې ژوند کوي، یو ته سفر او صحرا وایي، دویم ته د اوسېدلو ځای کور وایي. دا دوه ځایونه د انسان د اوسېدو دپاره دي. یا به په سفر یا به په حضر، یا به بیرونی او یا به په کور کې. نو اسلام په دې دوانو ځایونو کې موږ ته امر کوي. بیرون کې د چاپیریال د جوړولو حکم راته کوي او په کور کې د کور د ساتلو د جوړولو حکم راته کوي. دا د اسلام مبارک دین اصول دی او امر دی. بهر تقدیر راځي اسلام د دې باره کې څه وایي.